فروخ د مدینه منورې یو لوی سړی د یو جهاد ته تلو د خراسان علاقې ته او قدرت کوله چې هغه جهاد ډېر لوی طویل شو او دی چې کله د مدینې منورې نه تلو نو ښځه حامله وه د ښځې په خېټه کې امید و حامله وه دغې خاوند ورته 23,000 اشرفۍ پرېښودې چې ښځې زه خو یو جهاد ته ځم دا 23,000 روپۍ د خپل کور په اخراجاتو کې لګوه او دی لاړو قدرت ته دا منظوره وه چې 29 کاله مسلسل په جهاد کې اخته 29 کاله معمولی زمانه نه ده دلته بچی پیدا شو بچی چې د 15 کالو شو د رسول الله مبارک جمعات ته به رالیږلو او دغه نه یو ډېر لوی شیخ الحدیث او شیخ التفسیر جوړ شو امام مالک رحمت الله علیه غوندې لوی امام د دغې نوجوان شاگرد دی د هغه نوم شیخ ربیعه دی شیخ ربیعة الرأی دا د فروخ د تلو نه پس پیدا شو او چې د 15 کالو شو نو مور د رسول الله مبارک جمعات ته رالیږلو هلته قرآن او حدیث ټکو بیا ډېر لوی عالم شو او امام مالک چې هغه امام دارالهجرت دی د یو مذهب امام دی هغه هم د دغه شیخ ربیعه شاګرد دی قدرت ته دا منظوره وه چې دا سړی 29 کاله پس راغی 29 کاله پس په آس باندې سور دی او نیزه په لاسو کې ده او د خپل کور مخې ته ودرېدو د نیزې په څوکې دروازه وډبوله د کور نه ربیعه راووتو ربیعه او دغه فروخ کور ته دننه کې وایي کوڅه شو ورته څوک یې پردی سړی زما کور ته راځي هغه وایي دا زما کور دی وی رک شه دومره مدیر هسې پکې مونږ یو دا زما کور دی خلک راجمع شو ربیعه خلکو ته وایي دا سړی پردی سړی دی پاس سور دی نیزې لاسو کې ده او زموږ کور ته لګیا ده دننه کېږي هغه وایي قسم دی دا زما کور دی پوره جګړه ده تر دې چې امام مالک صاحب هم راغی ځکه د هغه د استاد سره د دې سړي جګړه ده خلک ټول راجمع دی دا کم سړی چې پاس راغلی 29 کاله پس هغه وایي دا زما کور دی او زما نوم کنیت زما ابو عبدالرحمن او ما ته فروخ هم وایي کور کې دننه زنانه آواز واورېده ویې پېژندو یکدم خپلوانو ته یې ورشئ دا خو زما خاوند دی او زما زوی پوه کوي جګړه دې نه کوي هغه غصه دی چې ته زما کور کې ولې اوسېږي دا کوم پلار یې چې راغلی هغه وایي دا خو پردی سړی دی زموږ کور کې اوسېږي فروخ هم غصه دی د به بادشاه ته بوځم هغې زه به در سره لازمن ځم ته څوک یې زموږ کور کې اوسېږي پته ولګېده چې دا یې زوی و خلکو یې د خدای انصاف داره دا خو ستا پلار دی 29 کاله پس راغلی او مور یې باقاعده تصدیق کوي چې او دا زما خاوند دی مور هغې خپل خاوند ته وایي چې مه خفه کېږه ځکه ډېره موده پس ته راغلی او بچی هغه ستا ډېر لوی عالم دی خیر پلار او زوی کې مصالحت وشو یو بل نه معافي وغوښته دا جي ما پېژندلی نه وي ما جوړ څوک هغه امام نه وي پېژندلی چې ته زما زوی ما ویره دا پردی سړی کور کې څه کوي وعلى کل حال خاوند ښځې نه تپوس کوي چې ما تا ته 23,000 اشرفۍ درکړې وې هغې کې څه پاتې دي ښځه ورته مطمئنه اوسېږه هغه ما داسې ځای کې ایښي دي چې بلکل ته غم مه کوه وې کم دي نو دې ورته خبره داسې وکړه چې هغه ما یو ځای کې ایښي بیا به درته حال ووایم فلحال خو تیله سفر نه راغلی خیر دغه زوی خو لاړو مسجد نبوي ته د درسو لولي محدثین به د شاګردانو امام مالک به هم درس کې کېناستو اذان شو د رسول الله د مبارک جمعات نه نو دې ښځې خپل خاوند ته وایي چې دا ورشه که نه دا ډومبنی مونځ مسجد نبوي کې وکړه
ډېره موده پس راغلی هغه وی او زمزم مسجد نبوي ته ورغی د رسول الله مبارک په جومات کې لمونځ وکړو د لمونځ نه چې فارغه شو ټول خلک یو درسګاه ته ورغی په جومات کې یو درس دی دا لوی لوی علما په هغې کې ناست دي او دیم راغی او کېناستو خو زوی د عالمانو بیا لباس اچولو مزېداره چوغه وخه د خپل ځای ونه پېژندو او د هغه یو لوی درس دی قال رسول الله قال رسول الله سلام بیا د درس نه پسې تپوس وکړو چې دا څوک دی ده ته خو شیخ ربیعه وایي شیخ ربیعه وایي او دا د فروخ زوی دی فروخ دی په خپلو وی الله اکبر الله تعالی زما دې زوی ته دومره لوی مقام ورکړی دی چې د رسول الله مبارک په جومات کې او دا په زرګونو علما د نه چاپېره دي ډېر خوشحاله شو او 2 رکعاته نفل د شکرانې ادا کړل چې خدایه تا خو په ما ډېر لوی احسان کړی دی ځکه 20 کاله بهر ومه لیکن زما بچي د مدینې منورې په مقدس ځمکه کې دومره علم حاصل کو چې نن په سونو علما د هغه نه ګیر چاپېره ناست ښځې ته لاړو یاره الله دې تا ته جزای خیر درکړي بیبي تا خو زما د بچي ډېر ښه تربیت کړی دی تا چې ما نه بل ورځ تپوس کولو چې هغه پیسې دې څه کړي ټولې پیسې ما د دې بچي په علم باندې لګولې دي هغه 23,000 اشرفۍ ما دا راته ووایه چې پیسې ښې دي که دا دې قسم په خدای تمامه دنیا هم زما د بچي علم ته چې کوم دی نو هغه نه رسي نو بچي علما صلحا کوي چې هغه په جومات کې ناست دي او دې کتاب خلکو ته ښایي ته به قبر کې پروت وي تا ته به د هغې ثواب رسي